Overview of Start with Why د ولنا شروع د کتاب جایزه. شروع د ولنا په موضوع باندې د سایمن سینک دا سیلف هیلپ کتاب هغه د هغو خلکو لپاره لیکلی دی چې خپل زندگی ښه کول غواړي یا نور خلک با اثره جوړول غواړي یا د نورو کامیابو شخصیاتو د کامیابونه زده کړه وکړي او خپل شخصیت با اثره جوړول غواړي. دا هغه خلک دي چې خپل ژوند د یو غټ مقصد دپاره تیرول غواړي. د سایمن سینک وینا ده چې خلک تاسو څیزونه دې دپاره نه اخلي چې تاسو څه جوړوئ، بلکې خلک څیزونه دې دپاره اخلي چې تاسو دا څیز ولې او د کوم مقصد دپاره جوړوئ. سایمن سینک په خپل دې کتاب کې دا دوه جملې بار بار ویلي دي. اصل اهمیت د دې خبرې دی چې تاسو کم یو کارم کوئ نو هغه ولې کوئ او د کوم مقصد دپاره یې کوئ، او دا د دې نه ډېر زیات اهم ده چې تاسو څه کوئ او څنګه یې کوئ. اگر چې دا یو ساده تصور دی خو ډېر طاقتور او با اثره تصور دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.